په هره علمي مقاله، علمي څېړنو، مونوګرافونو، تیزسونو، نورو کې مهمه او اړینه برخه د سرچینو په علمي ډول سره لیکل او اوډل دي. که چیرې د یوه مستقیم قول لیکلو څخه وروسته یې سرچینې ته مراجعه یا یې هم بشپړه معرفي ونه کړو، کیدای شي د علمي غلا له تور سره مخ شو. څه وکړو چې د ادبي غلا له تور څخه ځان وساتو، او یا هم په سم ډول د سرچینو ذکر کول به یا لیکل به یې څنګه وي؟ د سرچینې لیکل بېلابېل ډولونه لري. لومړی خو ښه دا ده چې د همغه پوهنتون د څېړنې د ترسره کولو لارښود ترڅنګ یې د سرچینې د ذکر کولو لارښود هم وکتل شي. خو په عمومي ډول یې قالبونه دلته ستاسو حضور ته وړاندې کیږي. سرچینه ښودل څه دي؟ له دې څخه موخه دا ده چې که یو څېړونکی یا لیکوال غواړي د نورو له مطالبو څخه ګټه پورته کوي، باید هغې لیکنې ته سرچینه یا ریفرنس ورکړل شي.